دا طالبو چې زمونږ له مقدساتو نه دفاع وکړه، دا طالبو چې مونږ ته ازادي اخلي، دا طالبو چې د صلیب لښکر یې ماتې کړې، دا طالبو چې ناټو یې ماته کړه، دا طالبو چې 52 هیوادونه یې مات کړل. طالب چې په قطر کې ناست دی او ته د قطر مشرانو ته خوله وراچوې، په لوګر کې چاودنه که هر چا کړې مونږ د هغه خبر نه کوو، لیکن په لوګر کې 23 کسه صلیبي لښکرو علمبرداران او جاسوسان مردار شوي دي. که چېرته د لوګر په برید کې ملکي خلک وژل شوي، دغسې لیست راوړئ لکه مونږ چې تاسو ته برابر کړی ده، نوم د پلار نوم، د نیکه نوم او قوم چې دغه په پلانکي پوهنتون کې سبق ویلی. د تا هدف د لوګر برید نه و، د لوګر برید تر هغه څه ډېر لوړ چې خلکو یې تمه کوله. د لوګر په برید کې د صلیبیانو ځاله نسکوره شوې وه. 23 کسان، نوم د پلار نوم، د نیکه نوم، قوم او هغه تابوتونه چې تاسو په جنډو کې نغاښتې دي، هغه د مړو لپاره چې تاسو د مردارو لپاره کوم افغانۍ ورکوئ 50,000 او 1 لک، د هغه دفتر نه د شهدا او مایبینو له ریاست نه دا لیست مونږ ته راغلی. 2 کسه زمونږ بېګناه هیوادوال په دې کې په شهادت رسېدلي دي. نور چې څوک زخمیان شوي دي د چاودنې او د انفجار له ډېر شدت نه د خلکو شیشې د دروازو د کړکیو مات شوي چې افسوس پې باندې کوو، خواشیني پې باندې. مونږ په هغه عسکر لا زړه بدېږي چې 18 کاله د صلیب په غېږ کې پراته وو، د صلیبیانو او د اسلامي امارت په وړاندې جګړه کوله، نن په مرګ باندې نه یو خوشحاله، نن افسوس پې باندې کوو چې کاش دوی د صلیبیانو په دې اخرنۍ وخت د تګ کې د اسلامي امارت له غازیانو سره یو ځای شوی وای. د غومره سپکه ژبه چې تا وخوځوله، بدبخته رزیله. شاهین صاحب ته د ده ویډیو واچوه ځینې صحنې. د دوی ولې عصباني دي؟ د امریکایانو بیسونه ختمیږي، د دوی تجارت او بزنس له منځه ځي. دغه ویډیو تاسو وګورئ او بیا قضاوت په خپله باندې وکړئ. اول خو د دې سړي، د دې خبیث، د دې رزیل، د دې جاسوس، د دې سیکولر، د دې د امریکایانو د نوکر، د بلیک واټر د مزدور، د امریکایانو د ترجمان د قوارې ته وګورئ. ټرمپ په تا باندې شرف لري، رزیله یزیده، د امریکایانو جاسوس او غلامه. ته زمونږ په اتلانو باندې تاخت و تاس کوې، په هغه خلکو چې د امریکا امپراتوري یې نسکوره کړله، ته په هغوی باندې هغوی ته تان او پیغور ورکوې. ویډیو چالان ده. دا د علم دښمنان په صراحت سره وایم، دا له دین نه وتلي انسانان، دا بې دینه بې هیواده چې د طالب په نوم باندې نن غږ کوي، دا له قرآن نه لرې، دا له دین نه لرې، دا له اسلام نه لرې. علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. دا د دین دښمنان د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. هغه غلامان او منافقین چې په قطر کې ناست دي نن به افتخار هم کوي چې ما کافر ته حسانت ورکړی، د کافر حفظ کوم، د هغه پیره کوم، سیاست وسایل بګرام ته ورسېږي. باندې ښه کافر ته امن تا ورکړی که طالب ورکړی؟ طالبانو له امریکایانو سره تړون کړی چې له دې هیواد نه به وځي، د هیواد اشغال به پای ته رسوي. دا د امریکایانو مجبوري وه چې په قطر هیواد کې د طالبانو دپاره دفتر پرانیزه، تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، تر څو د معضله د خبرو له لارې حل شي. تاسو ټول ملت به شهیدان یې. طالبانو دا پیشنهاد نه ده کړی، دا پیشنهاد د صلیبي لښکرو له هغه طالب سره و چې په تور او په سپینو لیستونو کې اچولی او طالب ته غیر له دې نه ای جاسوس او مزدوره، ای د امریکایانو غلامه چې ته یې په ترجمانۍ نیولی وې، غیر له دې چې ګونتانامو، بګرام او نورو وحشي زندانونو ته بوځي، بله لار نه وه د طالب دپاره. طالب له امریکایانو سره کوم داسې تعهد نه ده کړی لکه تا غوندې. اوس هم لاړ شئ د بګرام د زندان محافظت
سکیورټي او کمربندونه وګورئ چې طالبان ولاړ دي د باګرام زندان ساتي که د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره یې ساتي. ته په هر کې په فحشا باندې د سترګې ړندې دي. ته چې په تلویزیونونو کې ډمې ګډېږي اریانا سعید پایکوبیدن کوي په هغه باندې ړوند دی. ته په هغه موردګویو باندې سترګې پټوې چې امریکایانو ته د بربنډې جینکۍ د باګرام زندان ته وړې دي. تا لور نه وه پکې، ته له موږ نه هر څه پټوې. دومره لوی اعتماد ترجمانانو باندې امریکایانو چیرته کوي؟ ته له هغه ترجمانانو نه نه چې امریکایانو جنسي تیری در باندې کړی. ته له هغه ترجمانانو نه نه چې پیغله لور دې د ناروې په سفارت کې سکرتره ده. ته له هغه ترجمانانو نه نه چې زمونږ باعزته پروقاره اتلان او غازیان او د امریکانو سترګې راویستونکي خلک د ګوانتانامو ته ولېږل. دا ته وې چې امریکانو ته د معلومات ورکول. زمونږ مشرانو نه دي کړي. زمونږ مشران د اشغال په وړاندې خپلو سینې وړاندې کړي. زمونږ مشران خپل بچي له لاسه ورکړي، خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. خپله ټوله زندګي دارایي او سلطنت چې درلوده، پاچاهي چې درلودله، هغه پاچاهي چې تا غوندې روزل شوي جاسوسان په وزارت خارجه کې د تشریفاتو لپاره درولي. هغه ټول د اسلامي نظام په خاطر او د دې اشغالګرو د شړلو په خاطر که طالب هم کولی شو چې تا غوندې مزدوري وکړي. هغه په قطر هیواد کې چې ناست دي چې هر یو یې د ګوانتانامو وحشي زندان تیر کړی، هر یو یې زولنې تیر کړي دي. یوه لسیزه او یوه نیمه لسیزه د امریکانو تر وحشت او سکنجو لاندې وو. ته هغه زندانیانو ته تان او پیغور ورکوې؟ ته هغه اتلانو ته چې امریکا یې په ډیپلوماسي او په سیاست کې نسکوره کړله، له هغه تړون نه چې له دغه اتلانو سره یې کړی و تېښته کوي لګیا ده. ته له هغوی ته تان ته څه شی لرې؟ تا په دې 18 کلنې دیموکراسۍ کې غیر له دې نه چې د باګرام زندان او د امریکانو نورو زندانونو ته جنکۍ قرارداد کې بل دې څه کړي دي؟ غیر له دې چې لور دې د ناروې په سفارت کې سکرتره وي، تا نور څه کړي دي؟ غیر له دې چې خپل د حق د حاصلولو دپاره پرتګونه وباسئ. په جلسو کې مو پرتګونه ونه ویستل؟ دا پرتګ د دوستم، دا کمیس پرتګ کلو لعنتیانو، د سکس او د ډرګس زامنو. تاسو راځئ طالبانو باندې تاخت و تاز کوئ. ته طالب ته پیغور ورکوې؟ ته شرمېږې نه؟ اوس هم ورشئ د امریکانو څومره بیسونه چې دي ورشئ وګورئ چې د امریکانو له بیسونو نه څوک حفاظت او ساتنه کوي. څوک امریکانو ته ژاړي او فریاد کوي چې مونږ یوازې مه پرېږدئ. مونږ خو هره ورځ امریکانو ته وایو چې ځئ، دا خاوره ستاسو دپاره جهنم ده، دا خاوره د امپراتورانو هدیره ده. لایو خپرونه له سره شیر کوي. کله کړه مې راواخیسته بیا مو خرابومه. ګوره پرېږده شاهین صاحب دا سپی وغاپي. مسلمانان د روزې په ماښام باندې شهید کړو. لعنت دې تا په هغه دیني سیاست نمایندګي کوي، لعنت دې تا په هغه کرداري، لعنت دې تا په هغه افغانیتي. کوم افغانیته پرون دې که د ډاکټر شهید عیاض له مرګ له شهادت نه انکار کوو. بس باندې دغه ټیم کې چې د اواز راغی دا وخت دی ناموسي کنځلې کوي. ښه افغانیت دا ده چې د امریکانو بیسونو ته ښځې بیسي، افغانیت دا ده چې د امریکانو ترجماني وکړي، افغانیت دا ده چې صلیبي لښکر زما کور ته راولي، زما د خویندو د میندو په کوڅیو کې لاس ووهي. افغانیت دا ده چې صلیبي لښکر مې خویندې په پټیو کې کش کوي له کنسۍ یې نه نیولي. افغانیت دا ده چې زما انګړ ته د صلیبیان راکوزیږي. افغانیت دا ده چې په سپي باندې د کلمه ولیکل شي. افغانیت دا ده چې د تا په مخ کې د قرآن کریم په ډزو ویشتل کېږي. افغانیت دا ده چې د امریکانو ترجماني کوي. افغانیت دا ده چې د صلیبي لښکرو تر څنګ درېږي. دې ته افغانیت وایي؟ لعنت دې په دغسې افغانیت سي، لعنت دې په دغسې دین شي. تاسو په څه شی شرمېږئ؟ د کوم شي پیغور مونږ تاسو ته درکړو؟ د تاسو له لاسه مونږ چاته پورته کتلی نه سو.
ستاسو غلامان زمونږ د تندي داغ شولی چالان که دا سپی پرون دی که د شهید د مفلح له شهادت نه انکار کاوه د مرتد د پنجابي زوی د کونړ له راکټ نه څنګه ښه کونړ د تا تر واکمنۍ لاندې ته سرعلا قمندان ته د اوقافو وزیر ته حکومت ته بي 52 ته هر څه لرې کونړ په راکټونو ویشتل کیږي دروازې رسمي کوي سیمې خاردار د خلکو په سینه تیروي پیغورې ماته راکوي تر اوسه د پنجاب څو راکټه ویستلی ده د پنجاب غلام او مزدور ته یې که زه یم ولسمشر د جیجکیو ته ښځې ویوړلې که نه مستنطقین دې راوستل دلته د بندیانو باندې استنطاق یې درنه وکړه که نه کابل دې د دوی په بیرغونو باندې لړلی و که نه پیغورې موږ ته راکوې ته په څه شي شرمېږې تا کې غیرت شته ته وجدان لرې ته ناموس لرې تا کې که غیرت وای لور به دې د ناروې هېواد ترجماني نه کوله هلته به د سکرتنې په نامه باندې د انګریزانو په غېږ کې نه وه پرته ته حیا لرې اول ما سره یو ماشین د شاهین صاحب محترم دی به په هغه ماشین کینی که دې له 1000 وارې نه زیات امریکانو پې جنسي تېری نه و کړی راسئ لاس او پښې مې راباندې پرې کوئ ما ته له قوارینه دا شین مخی دا پلید دا رزیل مفعول ښکاري ډینې وکئ او دی که اروپا ته لاړ سي د ده د قبولۍ کیس ډېر اسانه ده ځکه په 2002 کې اوس هلته نوی کیس نه اخلي چې زوړ کیس یې بیا ډېره ښه قبولي کېږي 2002 نه چې تا سره امریکانو جنسي تېری شروع کړی تر ننه پورې سپي به یې در باندې څومره اچولي وي ځکه هغوی خو سپي هم په خلکو اچوي چالان که دا دوس انکار کوي پرون دې که د علم دعوه کوله نن څنګه انکار کوي چې خوندې ورونه مې نه زده کوي والله ته غلام یې ته منافق یې صحیح ښه ته خوارج یې ته تاسې له بغاتو نه یې دا کم دین ده دا کم جهاد ده د میوند پل نړول جهاد ده په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده بانکه ګوره دې خبیث دې رزیل ته نور شی پیدا نه شو د میوند پل نړول میوند پل یا نړېدلی یا جوړ په دې باندې بحث نه کوو په زرګونو داسې پلونه طالبانو لړولي دي نر غوندې نړولي دي امریکایانو ټانګونه یې پې الوزولي تا غوندې غلامان او مزدوران یې پې الوزولي موږ ته پل اهمیت نه لري د قندوز په مدرسې م چې بمبار وکړه هلته م پکې 200 حافظان د قرآن واړه واړه ماشومان تنکي ګلان چې دارالحفاظ نه فارغ شوي په سینې کې قرآن کریمونه پراته مورکۍ په تمه وه چې نن به مې زوی راځي په غاړه کې به ګلان ورته اچوم حافظ د قرآن شو تاسو په وینو سره کړل هغه ډېر مهمه ده که د میوند پل تاسو په خوست کې کمپاینیان چې کوم وحشت کوم ظلم او کوم بربریت کوي دا ډېر وحشت ده د انسان وینه تویول که پل لنګول تاسو په قندهار کې د رازق لغړي په نوم یو جاسوس یو مزدور د امریکانو روزل شوی سپی مخکینی کلینډر جنرال رازق چې 4,000 پښتانه او قنداریان او هلمندیان په شهادت ورسول دا ډېر جرم ده که د میوند پل د بمونو مور په افغانستان استعمالول دا ډېر جرم او وحشت ده که میوند پل امریکایانو بیسونو ته چې لورګانې بیایي دا ډېر عیب ده که د میوند پل نړول ته شرم لرې مفعوله بې وجدانه خبیثه جاسوسه سیکولره د امریکایانو روزل شویه سپی او ترجمانه په 20 کاله د امریکایانو په مقابل کې کوم اواز د دوی د وحشت په مقابل کې جګ کړی ده کوم ظلم ده چې امریکایانو ونه کړه کوم وحشت ده چې صلیبیانو د هغوی مزدورانو د تا په شمول خاینانو ونه کړه یو خبر تاسو ته کومه سکشویانو غلامانو جاسوسانو وایورئ اوسنی جهاد او انقلاب باندې د پخواني جهاد او انقلاب فکر مه کوئ پخوانی جهاد ډېر سپېڅلی و د روسانو امپراتوري یې ماته کړه لیکن مجاهدینو ځان سره څه ساتلي نه وو څه ثبوتونه نه وو
هر څه مو په ریکارډ باندې پراته دي، که په لیکلې بڼه وای، که په تصویري بڼه وای، که په صوتي بڼه وای، که په هر رنګ تاسو وای، له 2001 نه تر ننه پورې مو ټول وحشتونه ریکارډ دي، البمونه مو ترېنه ډک کړي دي. تاسو خطا وتلی نه شئ، تاسو خپل جرم نه شئ پټولی. او هغه سیکولرانو ته وایم چې د دې خبیث کنځلې او تان او لعن مو په فیسبوکونو او په ټویټرونو خپاره کړي وو چې ملا صاحب طالبانو ته ډېر غوسه ده. سیکولرو د غرب روزل شویو خبریالانو 150 میلیونه ډالر چې تاسو اخلئ، لازمي به داسې خبیثان په رسنیو راڅرګندوئ، لازمي به همدغسې کنځلمارانو ته کمپاین کوئ، ځکه تاسو 150 میلیونه ډالر اخیستي دي. 150 میلیونه ډالرو باندې تاسو خپل ایمان او ناموسونه خرڅ کړي دي. تاسو بل څه نه لرئ بغیر له دې چې همدغه شیونو ته کمپاین وکئ. ښه مخکې ځو. د محصلینو سره محصلینو په سکن باندې انفجار انتحار کول، دا خبیث دا مردار به بیا دعوت دې کوي ما استشهادي کړې ده. والله تاسو مردار یئ، نور د دې وخت نسته چې موږ احتیاط وکړو. کفارو ته بند پاپ شینواری، پاپ سالس، پاپ سیاب، پاپ ربانی، همداسې په زرګونو پاپانو، همداسې په زرګونو د بلعون بن باورا په منصب او په منبر ناستو جاسوسانو د طالب په خلاف فتواګانې ورکړي دي او د طالب جهاد باندې مو نیوکه کړې. نه یوازې چې تاسو ستړي شولئ، د نړۍ سیکولر علما مو په دې باندې ستړي شول چې په افغانستان کې جهاد نشته. څوک د تاسو خبرې نه اوري. الحمدلله مونږ علما لرو، مونږ شیوخ لرو، مونږ پوهان لرو، مونږ لیکوالان لرو، مونږ هغه خلک لرو چې د تاسو خبرې په مرۍ کې دروچوي. مونږ تاسو ته ضرورت نه لرو سیکولرانو د امریکانو ترجمانانو چې تاسو مونږ ته د دین تشریح وکئ. یو حدیث وسوایه، زه د هغه حدیث په باره کې هم تاسو سره خبره کوم. حدیث دې صحیح وي، بلکل هغه حدیث ده، لیکن په بل چای مه عملي کوه. هغه 20 کاله پس په تاسو عملي کیږي، ځکه زه درته وجوهات ښیم. طالب که د هغه حدیث مصداق وای نو نن به طالب داسې حالت سره مخ لکه تاسو چې مخ یاستئ. نن به طالب همدغسې د زوال شیبې وي لکه د تاسو چې دي. تاسو وای بګرامو د 52 دیموکراسي وه، معتدل اسلام و. معتدل اسلام باندې خو پوهیږئ. معتدل اسلام هغه ته وایي چې کور ته د څوک راشي ناموس دې له لاسه ونیسي، ته به غږ نه کوې ځکه معتدل مسلمان یې. لور دې له لاسه ونیسي او بیځي درنه اشغالګر ته څه ونه وایي، دغه ته معتدل اسلام وایي. موږ معتدل اسلام نه پیژنو. دغه اسلام چې د عدل په نامه تاسو معرفي کوئ، موږ دغسې مسلمانان نه یو. اسلام د عدل دین ده، هغه دین ده چې قصاص دوره وهل، لاس پرې کول، دغه تم پکې عدل ویل شوی ده. قصاص ته حیات ویل شوی ده، لاس پرې کول ته عدل ویل شوی، درو وهلو ته عدل ویل شوی. موږ دغسې اسلامي نظام غواړو، داسې نه غواړو لکه تاسو غوندې چې په ښځو په لورګانو مار چاپکه درواړوله. تاسو غږ ځکه نه کوئ، تاسو معتدل مسلمانان یې. یعنې داسې مسلمان لکه کافر، داسې مسلمان لکه دی خاین شین مخي، لکه دی پلید، لکه دی رزیل، لکه دی د امریکانو جاسوس، لکه دی د امریکانو روزل شوي سپي غوندې. داسې معتدل، دغه معتدل نه ده. دا دوس مسلمان ده، دا رزیل مسلمان ده، دا خاین مسلمان ده، دا جاسوس مسلمان ده. واچوه نورې حسانت ورکړئ. مسلمان، مؤمن، افغان، نر او ښځه، عالم او ځوان او سپینږیری وزنې، کم دیانته، والله هغه علما چې چپلوسي کوي، هغه علما چې هغوی بې غیرتي کوي او فکر کوي چې سبا دا جاهل را روان ده، سبا دا مرتد را روان ده، سبا دا د پنجاب غلام را روان ده، له ما سره به احسان وکړي، والله اول به دې تا غلی پرې کوي. من اعان ظالما
سلطه الله علیه. تاسو د ظالم سره کومک بانکه دا حدیث دی چې ویلی دا دی صحیح ویلی دا دی صحیح ویلی لیکن دا دی ځان په حق کې ویلی چې نن چغې وهې فریاد وهې من اعان ظالما سلطه الله علیه. هغه صلیبیانو چې تا یې کومک کوه، هغه صلیبیان چې تا یې ورته ترجماني کوله، هغه صلیبیان چې تا زمونږ کور ته راوستل، هغه صلیبیان چې تا زمونږ میندې پې باندې تلاشي کولې، هغه صلیبیان چې زما انګړ ته دې راوستو مونږ د لاس تړلي باګرام او کیوبا ته وړلو، نن خدای په تا مسلط کړي دي، نن دې یوازې پرېږدي، نن د طالب جان چړې ته دې مرۍ ونیسه، نن هغه ورځې را رسېدلې دي چې موږ له تاسو سره حساب وکړو. بالکل من اعان ظالما سلطه الله علیه. چا چې له ظالم سره مرسته وکړه، کومک یې ورسره وکړه، صلیبیان یې زموږ کور ته راوسته، نن هماغه صلیب، هماغه امریکایي، هماغه جو بایډن، هماغه د صلیبي لښکرو سالار له دوی نه بېزاري اعلانوي. تاسو په فساد تورنوي، په بد اخلاقۍ مو تورنوي، په جرم تورنوي، په تاسو باندې شرمېږي. دا حدیث د ځان په حق کې د ترجمه که مونږ باندې څوک مسلط شوي دي چې ته وایې من اعان ظالما سلطه الله علیه. اول خو د دې حدیث مصداق باندې ځان پوه که. طالب خو نن د رحمت فرښته ګرځېدلی، طالب خو نن د تاسو دپاره غضب ده، طالب خو د تاسو دپاره قهر ده، طالب خو د تاسو دپاره ابابیل ده چې چیرته ګوره د تاسو په مرۍ باندې پښه ایښی. هغه خلک چې په زرګونو طالبان په شهادت رسولي، الحمدلله پرون په تخار کې سره غجي ته ورته کېښوده چې باید زینوم وانخلم وادي ولید لایو خپرونه ولې نه شیر کوئ ته راکه لکړه راکه خبیثه رزیله ناموس فروشه جاسوسه د امریکایانو روزل شویه غلامه هغه سړی چې د افغان د خپل افغانانو جاسوسي او مزدوري د صلیبیانو ته کوله د تا له لاسه لسګونه خلک ګوانتانامو ته تللي دي او سلګونه نور په باګرام کې چې ته به په همغه باګرام کې هر د تڼۍ ګرځېدلې لیکن د دې ملت اصلي واقعینو ته زولنې پرتې وې. عجیبه نه ده 52 هیوادونه دې راوستي دي، طالب په کور کې نه پرېږدي، په مدرسې کې نه پرېږدي، د هجرت په دیار کې نه پرېږدي، په عربي ملکونو کې نه پرېږدي، په اروپایي ملکونو کې دې نه پرېښوده. نن طالب د امریکانو غلام شو، ته د امریکانو اوس هم راجګ سه نر دې بولم د امریکانو خلاف د جهاد فتوا ورکه، اوس هم راجګ سه نر دې بولم د اشغال په خلاف باندې فتوا ورکه، نر دې بولم هغه لور دې چې د ناروې په سفارت کې سکرتره د هغه راوباسله سفارت نه، ځکه یې تا واک او صلاحیت نه ده په هغه باندې ناروې هېواد ډیپلوماتانو پښه اړولې، څنګه به یې تېرولې؟ ناموس فروشه ته څه وایه چې طالب به د تا په ریکارډ او د تا په کارد او ناکاردو باندې نه وي خبر؟ ته له هغه ترجمانانو نه نه چې امریکانو جنسي تیری در سره کړی؟ راپور مونږ سره ده، راپور مونږ سره ده چې په 2002 نه تر 2014 پورې 600 ترجمانانو سره امریکانو جنسي تیری کړی چې وروستۍ پیښه د ارګ له جنرال سره 3 تاسو په څه شي شرمېږئ؟ ای هم جنس بازانو، ای د سیکولر زامنو، ای د جمهوریت علمبردارانو، ای د دیموکراسۍ روزل شویو جاسوسانو، پلیکه دا خبیث مه کوئ. تاسو د دې جاهل سره کومک مه کوئ چې د تا مسجد د تا محراب د تا منبر رانه وي، هغه د دین دښمن ده. ښه بالکل هېڅکله له دې دښمنه نه یېرېږو. که ژوندي وو د دې هېواد مسؤلیت به لرو، که شهیدان وو د خدای جل جلاله حضور ته به په جګو سترګو ورځو. شهیدان د افغانستان هیئت خو راغی افغانستان ته چې مشوره وکړي، د امریکې هیئت لاړ امریکا ته چې مشوره وکړي، ته له عین بې غیرته چېرته ولاړې؟ بانکه چې زه جواب درکړم. محب دی ښځه امریکایي یهودڼه، اشرف غني ښځه امریکایي یهودڼه، انیف اتمر د په خپله برطانویایي ښځه یهودڼه، امثالو هم په سلګونه دي همدغسې.
صحیح شو د تاسو قبله امریکا ده تاسو که غیرت درلودای تاسو که وجدان درلودای تاسو که ناموس درلودای تاسو که رښتیا د دې هیواد بچیان وای ټرمپ چې راغی ولسمشر د چیرته لاړ د یو عسکر په شان د صلیبیانو د لښکرو په قطار کې ودرېده که ونه درېده خبرې یې وکړلې که یې ونه کړلې باګرام د چا ځای ده باګرام اختیار او واک له چا سره ده طالب مزدور ده پنځه نیم زره زندانیان چا آزاد کړل د مذاکراتو میز ته د کابل ګوډاګۍ اداره چا کېنول هغه شرایط چې طالبانو در باندې منل در باندې وی منل که یې ونه منل